نو دا سوال اوس ګوره واوره، دا یې ورور وایي چې زما په یو کس باندې قرض و او هغه مالي حالات کمزوري و، هغه قرض راکولو کې ډېر ټیم واړو او له راواپس کړی نه دی او ما ته پته ده چې د هغه حالات ښه نه دي. نو ما ورته غږ اوږد نه کو، هر څه مې لیدو. بیا مې یو ورځ دا ووایي چې یا الله په زړه کې مې وي چې یا الله ته ګواه شه، یا د ځان سره مې ووایي چې یا الله ته ګواه شه چې ما ستا د رضا دپاره دته دا قرض معاف کړی، نو ته ما وبخه او په ما رحم وکړه، یعنې دې دپاره او دې کس ته مې څه نه وویلي چې ما تا ته قرض معاف کړی. اوس زه غواړم چې ده ته ویم چې دا قرض راکړه، ویلی شم ورته که نه. دې نه مخکې چې جواب ورکړو، ګوره دا دین یوازې دا نه چې تا لنډي صورتونه ویلي دي، دې بعضو ته چې دا سورة الکوثر یاد شي که نه، یا قل هو الله احد، بس ته به وایي چې دی د امام ذهبي رواره دی، لکه چې دوه صورتونه ورته یاد دي. دین د علماو پکې ګیرې سپینې شي او ملا یې ټیټه شي او عمر یې د 100 کالو نه واوړي او لږ څه ورته یاد دي، ډېر ورته لا بیا هم نه یې معلوم. دا د الله طریقه ده چې علم یې چا له پوره نه دی ورکړی. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. دین کې ډېرې ناشنا مسلې دی. اوس دا مسله ده ته څه جواب به ورکړې؟ اوس که ته دا حل ګورې د قرآن په آخري لنډو صورتونو کې شتي، هغه بل وایي زه ماسخوتن نه بعد د استاد جي سره لفظي ترجمې ته کښېنم، دا مسله پکې شتي؟ یا ما سره د اردو یو کتابچه پرته ده، رساله، مجله، زه خو هغه هم ګورم، یا موږ ګش مش کوو تبلیغ کې وزو وزو، دا مسله به کوم ځای کې را پیدا کړي؟ علم دا ځان له یو باب دی، قرآن او حدیث یې زده کول او بیا د هغې نه مسلې راویسته د الله په توفیق سره، دا ځان له یو کار دی، د داسې نه ده. یې بعضو دا مطلب وي که نه، او که ویم دا خبره موږ اورېدلې نه ده بعضو، یاره وایي دا علما ښه پارېږئ، علما څه ښه پارېږئ. لکه اوس زمونږ دې ته وګوره، چې اوس ما یو سړی به یادوي، وایي چې زمونږ دې ته وګوره، د څه کار وي؟ کرسۍ باندې کښېنو، د دې مسلې جواب دا دی او دې جواب دا دی، ښه پارېږئ دي. ښه سیم د دې نه لوی غټ کار بل شتي نه، د دې نه بل غټ کار څه دی چې سړی قرآن او حدیث نه د امت د مسایلو جواب راوباسي او قرآن او حدیث نه مسایل او قرآن او حدیث نه دین بیانوي او په هغې کې لیکل کوي او هغې کې سوچ کوي، هغې کې فکر کوي. ته نور کار څه ته وایي؟ کار خو دا دی. د دنیا چې څومره کارونه دي دا ټول ډېر اسان دي. زما په ذهن کې خو داسې نقشه دی، دا ټول ډېر اسان دي. لکه اوس ما ته یو سړی وایي چې کار کوو، ښه څه کار دی؟ کار دا دی چې ته به دفتر ته سهار راځي 9 بجو نه او د 4 بجو پورې مازدیګره پورې ډیوټي ده. دا څه کار دی؟ خو واضحه کار دی. ته به دلته کښېنې، کس به راځي، ته به کمپیوټر کې یا دا کار کوي یا به دا لیکل کوي یا به دا قصه کوي او بیا 4 بجې شو بیا ګاډي ته واچوه. دا څه کار شو؟ سعودي د زره څه کار نه دی. کار خو دا دی چې ته د ذهن دې چلیږي پکې، زړه، سوچ، فکر، د الله نه پکې یره ده چې یاره که ګډوډ شومه دې زه ذمهوار یم او د دین مسلو کې خبرې کول دا ډېر ګران کار دی. الله دې موږ ټولو ته اسان کړي. اوس د دې مسلې به څه جواب ورکړې؟ دا ورور وایي چې ما یو پیر وایي چې ما دې معاف کړی، خو هغه ته یې نه دي ویلي، دا د ده او د الله په منځ کې ده. یا الله معاف کړی مې ستا دپاره او ته ګواه شه، الفاظ ته ګواه شه او ما وبخه، یعنې د دې کار د برکته ما وبخه. اوس وایي نه، زما دا قرض به راکوي. نو زه بیا واپس کېدی شم او که نه؟ الجواب، که چېرته دا خبره په زړه کې او ده پرې تلفظ نه یې کړی، لکه هسې زړه کې داسې تیر شو چې دا سړی ما معاف کړی، نو دی دا قرض بیا غوښتی شي. وایي ځکه چې لا څه ویلي نه دي
او رب العزت یو احسان د دې امت سره دا کړی دی. رسول صلی الله علیه وسلم ان الله تجاوز عن امتی ما حدثت به انفسها. الله رب العزت زما امت ته هغه خبرې معاف کړي دي کومې چې د دوی په زړونو کې او نفسونو کې اوري راوړي، په دې نه رانیسي. که چېرته الله په دې رانیوکه ویلی څومره به ګرانه وي. ما لم تعمل او تتکلم، چې څو پورې پې عمل نه کړی او خبره یې نه کړي الله یې نه رانیسي. خو چې خبره دې وکړه بیا خو دې الله رانیسي، عمل دې وکړو بیا دې الله رانیسي. صحیح شو. اولنۍ مسله دا شو. دویمه دا خبره یاده کړئ، د یو سړی دی د هغه په بل باندې قرض دی او دا قرض یې ساقط کو چې ما دې ساقط مطلب څه دی؟ ما وبخو، ما د خپل حق دته معاف کړی دی وی اوس دې بیا واپس کیدی شي او که نه زما قرض راکړه. اکثر دا واړه چې یو بل سره لوبې کوي که نه، موږ ټولو باندې دا کیسه راغلې ده. نو د یو دې بل ته وایي دا ته وواله 2 ریاله ستا شو، 2 روپۍ ستا، لږ خبرې واورې راوړې راکړه بیا یې ته واپس والي. نو بعض داسې کولی شي چې تا ته وایي چې قرضه مې معاف کړې، سبا له بیا راغلی چې راکړه یا معاف کړې مې ده خو نیغ به وشي، که لږ کوږ وږ شو نو بیا راته وایم قرضه واپس راکړه. اوس دا واپس اخیستی شي که نه؟ جواب یاده که دا مسله که چېرته دغه کس ناسي د چا له چې قرضه ورکړې ده او د دائن ورته ووایي د چا چې قرضه ورکړې ده، دواړه ناست دي چې ما تا ته قرض معاف کړی دی، یا داسې نور چې کوم الفاظ په دې دلالت کوي او هغه ورته وایي صحیح ده، نو دا قرض خو په اتفاق د امت او د علماو ختم شو، دی ورته واپس کېدی نه شي. ولې نه شي واپس کېدی؟ بس ختم، اتفاق وشو، دواړه ناست دي اتفاق وشو. ښه هغه سړی نشتی، بل صورت د مسلې دا دی په چا چې قرض دی هغه نشتی او دوی وایي دته ما قرض معاف کړی دی، دا واپس کېدی شي او که نه؟ نو دې کې هم تحقیقي قول دا دی چې دی واپس کېدی نه شي. ولې؟ زه تاسو په یو ډېره اهمه نقطه پوه کړو. یو حق ساقط کول دي، ختمول دي، یو چاله څه شی ورکول دي، ملکیت ته اړول دي. زما دې خبره کې سوچ کوه. زه تا ته وایم پلانیه دا قلم دا ما تاله درکړی دی، ته وایې راکړه، ما واخیستو، دا اوس ما د خپل ملکیت نه تا ته واړو. یو دا دی، یو په تا باندې زما حق دی او زه وایم چې دا حق ما ختم کړی دی، حق ما ختم کو. چې یو شی ته ساقط کو ختم دی کو نو واپس کېږي ورته څنګه؟ یا به دې مسله تاسو ونه رسېږي پوه به شوي. دا قرض یو حق دی، قرض حق دی. تا چې دله دا خپلې پیسې ورکړي ستا په ده حق دی، دی به ستا دا پیسې واپس درکړي. تا ورته په خپله ووایي، هغه وو یا نه وو، خو تا ووایي چې ما دا حق ختم کړی دی، ختم کړی دی. نو چې یو پیر د حق ختم کو نو بیا ته واپس څنګه راځي؟ پوه به شوې که نه؟ او بیا دې ورور ته خصوصا دا وایو چې تا خو خبره ښه یقیني کړه او تاکید دې په څه باندې وکړو چې یالله ته ګواه شوې چې رب دې ګواه کړو، بیا څنګه واپس کېږي؟ او دویمه دا چې بیا دې دا د ده دا معاف کول دي یو وسیله وګرځول، الله ته دې وسیله کړه چې یالله عزیز راسې وبخه، څنګه واپس کېږي؟ دا په خپل حق ساقط دی، ختم دی کو، چې ختم دی کو نو بیا څنګه واپس کېږي؟ یو خبره ختمه شو، الا که هغه اولنۍ خبرې هسې په زړه کې چې تا اورېدلي راوړېدلي نو دلې کې دی واپس کېدی شي، ځکه چې لا خبره یې کړې نه ده او نه یې عمل کړی دی. پوه به شوئ که نه؟ ښه.